نن د زمري میاشتې وهمه د افغانستان د ملي بیرغ ورځې سره برابره ده. د تیر جمهوریت نظام پر مهال به دا ورځ هر کال د هیواد د ملي بیرغ د درناوي او ارزښت د یادونې لپاره په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د درې رنګه ملي بیرغ پر نندارې او نمانځنې پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. په همدې تړاو مو نن ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړې. په پیل کې عابد خوستی ته ورځو. هغه لیکلي ملي بیرغ یوازې د رنګونو یوه ټوټه نه بلکې د افغانانو د تاریخ، هویت، قربانیو او ملي احساس مهم سمبول دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د ملي سمبولونو درناوی د افغانانو ترمنځ یووالی، متقابل احترام او د سولې او آبادۍ ګډه هیله لا پیاوړې کوي. بل لور ته د حمید الله عارف نظر تر یو بریده توپیر لري. نوموړی وایي درې رنګه بیرغ ښکلی او ارزښتناک دی، خو د ده په باور د جمهوري نظام پر مهال ځینو چارواکو د هغه ارزښت ته زیان رسولی. هغه وایي ډیر هغه کسان چې پر بیرغ مین وو د جګړو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې پړه د هغه وخت پر لوړ پوړو چارواکو ور اچوي. بل لور ته بیا د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکی حقیار شینواری وایي د ملي بیرغ په یاد او لیدو مو اوښکې له سترګو وبهېدلې. هغه وایي خدای دې دا بیرغ بیرته راولي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره په 1402 لمریز کال کې د شاه امان الله خان د وخت لوی جرګې لخوا تصویب شو. له هغه وروسته په 1402 لمریز کال کې بیا هماغه پخوانی ملي بیرغ په لږ توپیر سره د افغانستان په اساسي قانون کې ثبت شو. د تاریخ پوهانو په وینا شاه امان الله خان د ملي بیرغ په دریو رنګو کې د افغان ولس د مبارزې، قربانیو او ازادۍ روح انځور کړي. د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل څرګندونې اورو. د بیرغ ملي ورځ یا دغه بیرغ چې تور، شین او سور رنګ لري ټول افغانانو ته چې په هیواد د داخل او بهر کې دي او دغه بیرغ سره مینه لري د بیرغ ورځ دی هغه ته مبارک وي. دا بیرغ د افغانانو په زړونو کې ځای لري او تر څو چې افغانستان وي نو دا بیرغ به افغانان هیر نه کړي او د افغانانو زړونه څوک ویستلی هم نشي. ژوندی دې وي افغانستان د یو باثباته، سوکاله او پرامن افغانستان په هیله باندې. در ادامه رومن امان یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگوید هرچند امروز بیرق سه‌رنگ افغانستان بر فراز خاک کشور برافراشته نیست، اما هر لحظه بر دل مردم افغانستان در اهتزاز است. همدارز عبدالبصیر د ملي بیرغ ورځ د ګډ هویت د یادونې ورځ بولي. نوموړی وایي دغه ورځ افغانانو ته دا ور په یادوي چې د نظرونو او اختلافونو ترڅنګ ګډ هویت یې افغانستان دی او د دې خاورې مینه، یووالی او د سولې هیله هغه ارزښتونه دي چې باید تل ژوندي وساتل شي. از سوی دیگر کریم دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است که پیش از بحث درباره بیرق ملی باید مشکلات اساسی جامعه حل شود. با باور او تا زمانی که بخشی از مردم با مهاجرت، فقر، بیسوادی، ناامنی و اختلافات قومی و زبانی دست و پنجه نرم می‌کنند، سخن گفتن در مورد بیرق ملی به تنهایی کافی نیست. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو او پر ملي بیرغ د محدودیتونو له لګېدو وروسته یو شمېر بهرمېشته افغانان هر کال ملي بیرغ ورځ لمانځي. دوی وایي درې رنګه ملي بیرغ د افغانانو ملي هویت، یووالی او خپلواکۍ نښه ده او لا هم د میلیونونو افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. او وروستی نظر د طلا خان راخلو. هغه د افغانستان ملي بیرغ د زړونو باچا بیرغ یادوي. نوموړی زیاتوي له سپین بیرغ سره هم دښمني نه لري. اشاره د طالبانو د حکومت بیرغ ته ده، خو په ورته وخت کې ملي بیرغ ملي هویت بولي. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. نو خپل نظرونه، خبرې او ویډیوګانې د 0040 3 اویا 40 0 شمېرې له لارې راولیږئ.